د دایکنډي اوسیدونکو د نیولو زیاتوالی. سیمه ییزو مسؤلان د پخوانیو امنیتي ځواکونو له خپلوانو وسلې غواړي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په دایکنډي کې ګڼې سرچینې ورځپاڼو سره په خبرو کې تاییدوي چې سیمه ییزو مسؤلانو په وروستیو 2 اونیو کې څو ملکیان نیولي دي. د سرچینو له قوله سیمه ییزو مسؤلانو له هغوی چې ځینې یې د پخواني امنیتي ځواکونو خپلوان دي وسلې غوښتي. د دایکنډي په ښار مرکز نیلي کې یوې سرچینې ویلي چې سیمه ییزو مسؤلانو په تیرو 2 اونیو کې له دغه ولایت کې لسګونه تنه نیولي. د هغه په وینا کورونو تلاشي کیږي، نارینه نیول کیږي او ښځې شکنجه کیږي. دغه سرچینې زیاته کړې چې دا بهیر د دایکنډي په ځینو نورو ولسوالیو له دې جملې په څنګ تخت، په بندر او پاتو کې هم روان دی. له بلې خوا په دې لړ کې د دایکنډي امنیه قومندان صدیق الله عبید یکشنبه د کب پر 8مه د دغه ولایت د لسګونو اوسیدونکي او قومي مشرانو په مخ کې وویل د هغو کسانو سر پرې کوي چې د نظام لپاره ګواښ جوړوي، هغه که له هر قوم څخه وي. عابد وویل که اخوند وي که شپون، هر څوک چې له دغه نظامه سرغړونه وکړي سر یې پرې کوو. د هغه په وینا په دایکنډي کې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.